د خوست مرکز او ولسوالیو کې د کمکی اختر المنځونه پوره د سولې او امن په فضا کې ادا شول. ملا امامانو په خپلو وعظونو کې د حاکم نظام د بقا او د هیواد پرمختګ کې په یووالي او ګډ کار ټینګار درلود او زیاتولی په دې مبارکو شپو او ورځو کې پکار ده ټولې کینې او تربګنۍ شاته پرېښودل شي، یو بل ته بخښنه وشي او په مینه او قوت کې دغه اختریزې خوښۍ ونمنځل شي. اوس دا لازمه ده چې مسلمانان تقوا خپل عادت وګرځوي، د الله جل جلاله نه فرمانۍ څخه ځان وساتي، له کبایرو څخه اجتناب وکړي او پر صغایرو اصرار ونه کړي. همدا د کامیابۍ لاره ده او همدا د انسان د ژوند مقصود او د الله تعالی رښتونې بندګي ده. ملا امام په خپلو خبرو کې د الهي احکامو او نبوي ارشاداتو مطابق عمل کولو ټینګار درلود. همداشان د افغانستان اسلامي امارت امیر المؤمنین د اختر په مناسبت ځانګړی پیغام هم ولوستل شو چې پکې ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکۍ ترڅنګ د قرآني آیاتونو او نبوي احادیثو پر بنیاد افغانانو ته اړینې لارښوونې او سپارښتنې شوي وې. ټولو هیوادوالو خصوصا خوستیو ولسونو ته د کوچني اختر مبارکي وایو او ټولو ولسونو نه هیله کوو چې باید د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړي او د اختر په شپو ورځو کې د موټرو سره احتیاط وکړي، ترافیکي قوانین پلي کړي، داسې نه چې د اختر په شپو ورځو کې کومه پیښه رامنځته شي. اختر مو مبارک شه، ډېر په خوشحالۍ سره روغای او ډېر په خوشحالۍ سره لمانځو. هغه کسان چې یو بل سره نه لګېږي یا مرور دي یا خفا دي باید دا ټول خلک یو بل ته ورشي، یو بل نه معافي وغواړي. آینده که هم داسې عبادت وکړو لکه سره کوم چې پر ژاک وکړو، بل به هغه ځوانانو ټولنو ته د خوشمشتي خلکو ته د موټرو د تیزو چلولو او د سکوټرو د چلولو نه اجتناب وکړي، داسې نه چې هغه موږ خوشحالي په غم بدله شي.